بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د ولسي ادب په یوه څانګه، په یوه اهم بیلګه باندې ماته د وینا لپاره ویلی شوي، او هغه د چاربیته. دا ولسي ادب داسې لکه د قام د فکر او د جذباتو هنداره وي، د هغې یو آینه وي، د هغې یو عکس وي، او دا لکه د ځنګلي ګلونو او میوو په خپله راټوکېږي. دا داسې نه وي لکه چې چا کرلی وي، لکه نور فصل خلک کري، او دا چې دی دا ولسي ادب چې دی دا په خپله راټوکېږي، دا خودروي او دا سوچي، نو زرغونېږي او وده مومي. او ځکه د دې سندرو په وسیله باندې د یو ولس، د یو وطن او د هغې د ټولنیز ځواک او رسم و رواج صحیح اندازه کېږي. نو دا یو ډېره لویه خاصیت دی د ولسي ادب، چې هغه په هغې کې ملاوټ نه وي، په هغې کې تکلف نه وي، په هغې کې صنعت هغسې نه وي شوی څنګه چې په دې نوره شاعرۍ کې شوی. هغه ډېر سوچه او ډېر ساده او ډېر روان وي. همیش خلیل صاحب لیکي چې چاربیته، بدله، نیمکۍ، لوبه، بګتۍ او ټپه وغیره چې دي په ولسي سندرو کې شاملې دي. دا هغه ولسي سندرې دي چې کومې ولس په خپله باندې جوړوي، او عموما د دې شاعر معلوم نه وي، او د ولس د زړونو نه راپاسي او د ولس په زړونو باندې پرېوځي. او چې کوم شاعرۍ څه نقادانو دا خیال دی چې د کومې شاعرۍ شاعر معلومي او رنګ یې هغه ولسي، نو هغې ته عوامي شاعري ویلی کېږي، او چې د کومې نه وي نو هغې ته ولسي شاعري ویلی کېږي. په ځینې وختونو کې د دې شاعران هم معلومي، لکه د چاربیتې شاعران معلومي، خو د ټپې او د نیمکۍ او د بګتۍ او د لوبې زیات تر شاعران نه وي. خو چې کومه شاعري چې دا هغه د تصنع او مبالغې نه پاکه وي، ساده او روانه ژبه لري، په زړه پورې او مؤثر انداز وي، او په زړه پورې او مؤثر انداز نه علاوه د حالاتو او واقعاتو ساده بیان او فطري انداز وي، نو دغه د ولسي شاعرۍ پېژندګلي ده. چاربیته چې تر څو پورې چاربیتې تعلق دی، نو چاربیته ګڼ قسمونه لري. په دې کې د قافیې او ردیف ډېره شوخي. چاربیته یعنی څلور بیته، یعنی څلور شعرونه، یعنی اته مصرې، دا یې مطلب دی که نه. خو په دې کې قسمونه بیا ډېر دي. شاید چې اول شروع شوي چاربیته وي، او بیا پکې نور بلها قسمونه نور راغلي دي، او څلور بیتونو والا هم شته او اته والا هم شته. د هغې نه علاوه د دې یو مخصوص وزن، یو مخصوص بحر، یو آهنګ چې هغه تاسو په خپله به مخکې چې زه ځم نو تاسو بیا ورو ورو ورسره بلدېږئ. د دې موضوعات چې دي نو په دې کې اوږده اوږده مضامین اچولی شي. عموما پکې لویې قصې، زاړه روایات، اړونه او چیستانونه یې پکې، مینه، رومان، تاریخ، رزمیه واقعات یې پکې، مذهب یې پکې، د پیغمبرانو او اولیاء کرامو قصې او منقبتونه یې پکې. د هغې نه علاوه نور هم ډېر ګڼ موضوعات دي چې د پښتنو د قام د سیاسي، سماجي، تاریخي، مذهبي، ثقافتي او معاشرتي واقعاتو امانتګره پاتې ده چاربیته، او مستند دستاویز دی. ځکه چې په دې کې دننه کم واقعات، خاص کر د په مختلفو غزاګانو، په مختلفو جنګونو، په مختلفو تاریخي واقعاتو چې کومې چاربیتې لیکلی شوي دي، نو هغه ډېرې زیاتې مستند دي، چې دغه چاربیتي شاعرانو د ولس تاریخي واقعات، د ولس ټولې ستونزې، د ولس د ژوند ژواک هغه ټول اړخونه هغې خوندي کړي دي په ځان کې، او هغې داسې خوندي کړي دي چې هغه زموږ سره یو تاریخ دی او مستند تاریخ دی. په هغې کې چې چا ښه کړي دي نو هغه په ښو یاد کړي، او چې چا بد کړي یا په بدو یاد کړي. دغه رنګ څنګه چې ما وختي عرض وکړو چې دا ګڼ قسمونه لري. د دې دوه غټ قسمونه خلک یادوي چې زنځیرۍ چاربیته او کړهبند چاربیته. دغه دوه قسمونه خلک یادوي، خو دې کې نور قسمونه هم دي، او هغه دا دي چې بوخته چاربیته ورته وایي، ستاري چاربیته ورته وایي،
دوه بندیزه چاربیته ورته وایي، برغه زنځیری ورته وایي، نیمکۍ چاربیته ورته وایي، ساده زنځیری چاربیته، ترانه او دوبیتي ورته هم ویلی شي. دا مختلف قسمونه دي. د دې سره سره چې کله موږ د عبدالواحد ټیکهدار بابا کتاب ګورو نو په هغې کې دننه هغه د مختلفو چاربیتو د پاسه عنوانونه لیکلي دي، هغې سره نومونه لیکلي د چاربیتې. نو هغه چې کوم نومونه خوښ کړي په هغې کې د روانه چاربیته، اپوټه چاربیته، هواره چاربیته، جوابي چاربیته، مرثیه چاربیته، سوره چاربیته، زمینداره چاربیته، سیره چاربیته، د پیرانو چاربیته او فني چاربیته. دا پې هغه خپل نومونه لیکلي دي چې هغه نوي نوي نومونه را پیدا کړي، د دې نه مخکې دا نومونه نه وو. د مضمون په لحاظ باندې دوه غټ قسمونه لري چاربیته، یا به دا حقیقي او یا به مجازي. حقیقي هغه چې په هغې کې د الله تعالی او د پیغمبرانو او د اولیاء کرامو او د دین او د داسې قصو ذکر پکې نو هغه حقیقي چاربیته ګڼلی شي. او کومه چې مجازي ګڼلی شي نو مجاز د الله نه علاوه چې هر څه دي نو هغه مجاز دی، یعنې هغې کې د ژوند جواک، دا ټولې واقعې، دا ټولې قصې، دا ټول هر څه چې دي نو هغه په مجازي چاربیتو کې شامل دي. ډاکټر یار محمد مغموم خټک صاحب لیکي چې د چاربیتې تاریخ نه دی معلوم چې دا کله اول ښکاره شوې ده، خو دا ده چې امکان لري چې د ټپې نه پس دا بیا زوړ او مقبول صنف پاتې دی. او د ټپې په هکله هم چې کوم ویلی شوي دي چې یاره 3.5 کاله وړاندې جنجن والسن غلام عیسی په خپل کتاب کې لیکلي سپوږمۍ کړنګ وهر اخیجه چې 3.5 کاله وړاندې دا ټپه ویلی شوې وه چې سپوږمۍ کړنګ وهر اخیجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبي ده. خو د دې هم څه مستند ثبوت نشته، بس هغه یو خبره کړې ده. دغه رنګ د چاربیتې په باره کې هم څه داسې کوټلی دغه زموږ سره نشته، معلومات کوټلي نشته چې دا چاربیته اولنۍ ده، دا موږ نشو ویلی. خو چاربیتې چې کومې زموږ سره دي نو هغه د سیکانو د دور او بیا د فرنګیانو د دور، دغه دورونو کې چاربیتې لیکلې شوي دي. او د هغه چاربیتو چې کوم تاریخي واقعات په دغه وخت کې شوي دي نو په هغې کې هغه ډېر په تفصیل سره بیان شوي. د دې نه علاوه چې کومې کوم چاربیتي شاعران موجود نو هغوی به فیلبدي چاربیتې لیکلې، هغوی به سمدستي په وخت باندې جوړولې او داسې هم و چې هغوی به د رباب منګي یا د ستار منګي د مجلس سره به جوړولې او ویلی به داسې هم و. بل ځینې سندرغاړي داسې و چې هغوی ته دا چاربیتې د استادانو یادې وې نو هغوی به باقاعده ویلې، هغوی به په مجلسونو کې ویلې او ورته دا ټولې په سینه په سینه یو بل نه بل ته رسېدې او هغه به خوندي پرتې وي. نو زموږ دغه هنرمندان چې کوم دي، دا سندرغاړي، دا فنکاران چې دي، دا چاربیتې اصل کې هغه خلکو خوندي ساتلي. د لیک لوست رواج په پښتنو کې ډېر نه و، او که و هم نو پښتنو ټول عمر جنګونه کړي دي، په کلي پرېښودو مجبور شوي دي، په وطن پرېښودو مجبور شوي دي، نو د دوی نه ډېر څیزونه ضایع شوي دي. او هغه ضایع کېدو نقصان دا کړی چې موږ ته اندازه نشته چې زموږ څومره ادب او څومره تاریخ ضایع شوی دی، څومره لیکلي مواد زموږ ضایع شوي دي. د دې نه علاوه د دغې چې څنګه چاربیتې تاریخ صحیح نه دی معلوم، دغسې دی وړومبی شاعر هم نه دی معلوم چې وړومبی شاعر څوک دی. خو د دغه دور چې کله د سکانو او فرنګیانو د دور چاربیتې موږ له په لاس راځي نو موږ دا ګڼو چې دغه دور کې شروع شوي دي. د چاربیتې یو څو قسمونه او مثالونه وړاندې کوو. د مستضاد په شکل کې د چاربیتې یو مثال دی اسماعیل د باجوړ لیکي چې مخې له راغله محبوبه په سر شال د مزې سپین یې جمال د مزې، مخې له راغله محبوبه شومه پر کاله د یارانې په بند یې بند شوم بې مجاله، د سهیلو په منځ کې زی کږله خیاله، بل یې وهلی په لنډۍ زنشین خال د مزې سپین یې جمال د مزې. دغه ټوټه واورئ تاسو. د چاربیتې دویم قسم دی چې سر یا مطلع په دوو هم قافیه مصرو یعنې په یو بیت مشتمله وي، نورې مصرې خپلو کې سره هم قافیه وي او د بند اخري مصره د سر د مصرو سره په قافیه کې برابر وي. محمدین د نوخار وایي څوک به پیدا نشي د فرهاد د شیرینۍ په شان،
څوک به پیدا نشي د فرهاد د شیرینۍ په شان، یو ځای به څوک نشي د آدم او درخانۍ په شان، یو ځای به څوک نشي لکه و عاشق فرهاد، تل به یې کولو په اشنا پسې فریاد، ویې کړه خواري ځکه حاصل یې شو مراد، کړې به یې خبرې د طوطا د خارونۍ په شان، یو ځای به څوک نشي د آدم او درخانۍ په شان. دا یوه نمونه. بل دریم قسم دی د هغه چاربیتې دي چې د سر مصرې دوه وي او هم قافیه نه وي، نو بیا د هر بند په آخر کې چې کوم بیت وي د هغه دواړو مصرو قافیې د مطلع د دواړو مصرو د قافیو سره برابرې وي، او د سر یا مطلع دواړه مصرې د هر بند په آخر کې تکراریږي. دا قسم چاربیتې عموما په 8 مصرو اړوي، او د دې هم بیا 3 قسمونه دي. وړاندې قسم چې دی شاګرد اول نس د الهي پروردګار دی، دا د میاګل د ګټکی چاربیته ده. استاد بل حدیث د محمد نبی حضرت دی، شاګرد په جهان کې جبرائیل نوم ملک دی، استاد خاص مقام د په وم اسمان فلک دی. شاګرد ټول وجود یې له حجر حدید کلک دی، استاد سر تر پایه په وزرو باندې چک دی. شاګرد د رحمت په ډوب کې ډوب لکه سمک دی، استاد ما په دې خبرو هم وستلی شک دی. د باد په شان ته ګرځي په هوا باندې اوچت دی، شاګرد زه نوم ویلی نشم یرول کا، استاد دا هغه دی چې د روح قبضول کا. شاګرد قبضول د ګناهګارو په زلزل کا، استاد بختورو ته په پوزه بوی د ګل کا. شاګرد غټ عذاب دی چې زورونه په ګوګل کا، استاد په سختۍ سره د بد روح وخکل کا. کمبختو ګناهګارو ته په دغه شان لقار دی چې سم په شریعت سي مقرر ولا جنت. دا یو قسم دی. په دې کې بل قسم دی د محمدین د نوخار. د ښایست اواز د لاړو په عالم کې لور په لور، زړه دې سوی یم په اور، زه دې سوی یم په اور، ټیک دې کوز کړله جبینه. د ښایست اواز د لاړو په کابل په هندوستان، ځکه ناست یم حیران را رسیږي یا نصیبه. او عاشقي د ډېره ګرانه ځي د اوښکو مې باران، پر میلیون شولو ګریوان یو په یو پوه نه شوم له ترتیبه. په هر چا باندې تیریږي د فاني دوران، څوک راځي څوک ترې روان دي کان دي یار ورته قریبه. او بار خپل دی که پردي دي را کوي راته پیغور، سترګې نشم نیولی ګوره ډوب یم ستا په مینه. بل قسم دی چې ټوله چاربیته مقفا ده، یعنی په ټولو کې د مصرو ترمنځ مخصوص قسم سجه وي. دا قسم چاربیتې د مصرو د شمار په لحاظ د دویم قسم په شان دي. دې قسم چاربیتو ته زنځیرۍ چاربیتې هم وایي. لکه درمحمد زازی لیکي: کله به راوړې دواړه لب شیرین گفتار یو وار، زلف د تار په تار سوځم بې اوره. کله به راوړې دواړه لب زنه د قند پیوند، راوړه په خوند په ژوند که خدای ته ګورې. بیا چې څلورم قسم دی، څلورم قسم هغه چاربیتې دي چې مطلع 3 مصرې الف ب جیم لري. 3 واړه مصرې په بېله بېله قافیې وي او آخري جیم مصرې 2 جزه وي چې د دواړو جزو قافیې سره برابرې وي. مثال د محمد علي د جاني غړی متنو: د مینې سره شراب ساقي راوړه جامونه، یو ځل که په ما نوش کې ګوره یم درته په سوال، زه تږی د وصال. یو ځل کړه په ما نوش زړګی مې کوي جوش، صدا مې کړه په گوش، په غم کې د صنم په ما تیریږي دا عذاب، د مینې سره شراب. پنځم قسم دا جی د سر یې 4 مصري وي، وړمبۍ 2 مصرې ځان ته هم قافیه وي او آخري 2 ځان ته هم قافیه. کارونه ګوره د خاوند، نور خو به نه و په دنیا ژوند، وخت د زوال و پر خزانو لګېدو، د سوړېزو لاندې ملتانو لګېدو. کارونه ګوره د سبحان، شو ننګرهار ته را روان، مزل یې کولو په قلار، ملتان د ډلې و سردار، مخکې بتلو لکه د شیر، ملګري و ورسره ډېر، داړې به کولې دوی مدام، چرې ګیر شوی نو په دام. د تورې غږ په هندوستانو لګېدو، د سوړېزو لاندې ملتانو لګېدو. شپږم قسم د چاربیتو یو قسم داسې دی چې د سر یې 4 مصري وي، اولنۍ او درېیمه مصره هم قافیه او دویمه او څلورمه په خپلو کې سره هم قافیه وي. حاجي نورالدین صاحب وایي چې د زاغ دواړه سانګونه د له مخه کړه چاپیر، جمال په شش کې ګوري، تا بیا په سرو لبانو دنداسه مخلې ډېره، لیلا له خیاله شورې. سانګونه د له مخه کړو چاپیر د غراب، نن څه دې په مطلب دي،
د رڼا در ځینې خیږي یا ننګي د سپین حباب سرې شونډې د ذهب دي. همدغسې ګڼ مثالونه زموږ سره موجود دي، خو په لنډو ټکو کې دا ووایو چې چاربیته زموږ د پښتو ادب یو داسې تاریخ ساز صنف دی چې دې زموږ ټول تاریخ په ځان کې خوندي کړی دی، او د هغې دننه چې کوم تاریخي واقعات دي نو موږ ګورو که موږ د ازادۍ تحریک ګورو، که موږ د فرنګي خلاف مبارزه ګورو، که موږ د پښتنو ځوانانو کومو ځوانانو چې د فرنګي خلاف یا د سیک خلاف یا د مغول خلاف مزاحمت کړی دی د هغې قصې ګورو، د هغې کارنامې ګورو، نو دا موږ ته په ولسي ادب کې په لاس راځي او په خاصه توګه باندې په چاربیته کې دننه دغه څیزونه ډېر خوندي دي. نو په دې لنډ تنګ وخت کې هم دومره کېدی شي، د دې لپاره بخښنه غواړم چې پوره حق نه راکړي.